ازبکستان د طالبانو د حکومت د رسمیت په اړه غټه پریکړه اعلان کړه. په سلامونه مو هرکلی کوم. ازبکستان په یوازې توګه به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنو. د افغانستان د ولسمشر سلاکار عصمت الله ارګاشي په هیواد به تر هغه چې د نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه وي په یوازې ډول د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. ارګاشیف چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی هم دی وایي چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو لاره د دوی لپاره لازمه ده چې په افغانستان کې ټولګډونه حکومت جوړ شي، بشري حقونه په تیره بیا د ښځو د حقونو رعایت وشي، د نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو د پریکون په برخه کې ډاډ ترلاسه شي. دغه په عین حال کې منلې ده چې د طالبانو لپاره د دغو شرطونو ژر په ځای کول اسانه کار هم نه دی.